یحیی علیه السلام به ډیر زیات جړل دومره به جړل چې په دې ځایونو کې نښې شوي وي نو مور ولې د مالوچو ځایونه جوړ کړي هغه مالوچو هغه څیزونه مې پکې داسې کېښودو چې دا ډوغلوالی نه ښکارېږي نو کله کله به دومره جړل چې هغه مالوچ به هم لمده شو یو ورځې 3 ورځې د کوره پټ دی پته نه لګي چې چېرته دی زکریا علیه السلام پسې ګرځي د یو قبر که نستی دی با قبر کې ولاړ دی او جاړي زکریا علیه السلام ورته وایي ای بچیه دا ته څه کوې 6 کالو عمر کې ورته الله ورکړی ای بچیه دا ته څه کوې ته خو ډېر زیات جاړې وایي دا تا راته ویلي دي چې د جنت ته د تلو لاره ډېره ګرانه ده دا د اوښکو کشتی دا د اوښکو ذریعه دا د جنت ته د تلو ده نور سچې جنت ته د تلو نشته حضرت عثمان سے فرمایي کو ما الله د جنت او د دوزخ په منځ کې ودرې او ما ته وایي چې ستا د فیصلې انتظار دی کیدای شي جنت ته لاړ شي کیدای شي دوزخ ته لاړ شي ته څه وایې نو زه به ورته وایم الله ما خاورې کا ما جنت ته بوځه ما دوزخ ته بوځه اے زما وروڼو د الله د در نه وغواړو زما وروڼو ساداتو په خپل سیدوالي چېرته دوکه نه شي علماو چېرته په خپل علم چېرته دوکه نه شي قاریانو په خپل قرائت چېرته دوکه نه شي روجهدارو چېرته په خپل روجې دوکه نه شي زما عزیزانو محترمو د الله سره کائنات کې ډېرې فرشتې دي ډېر خلک دی الله رب الجلال ته سجدې کوي منځونه کوي الله رب الجلال وایي ما له د زړه اخلاص پکار دی دا د زړه اخلاص نه نو یو عمل نه دی قبول